د کہانی شروعات د یو داسې کس نه کیږي کوم چې په میز پرتې پیسې په غور سره ګوري لګیا وي. هغه نور کله داسې چل نه وي کړی چې پس سر د مال د خرڅولو واله سخت یریږي. دغه د مخ نه صفا پته لګیږي چې هغه څه ناسه 2 نمبري خامخا کړې ده. ګیبر د نوټ د چې کولو کیمیکل راواخلي او دغه پیسو د پاسې واړي چې هغه د مخ سری رنګ بدل کی. په دې سره ګیبر حیرانه پاتې شي ولې چې دغه کس په دغه نقلي پیسو کې د 2 نمبر کاغذ استعمال کړي. هغه کس ورته وایي وستانه بس غلطه شوي چې دې دوباره چک کیا واپس هم هغه سي نتیجه ته نه راوځي. دا هر څه د اوسو میاشتې مخکې نه شروع شوي کله چې ګیبر د سمګلینګ کار نوې پرېښودلی و. په دې وخت کې دغه په کور والا باندې څه کسانو نظر ساتل شروع کړ او یو ورځ د کور وری ورته وټکاو. دا ښځې د ځان د بچ کولو دپاره چاړه راواغسته خو هغه سره یې مقابله ونه کړلې شوه او کلکه یې ونیسله. دغه ماشوم زوی چې څنګه د څه کولو والی نو دغه کس ملګري په تمانچه کېږدي. په دې سره د دوی په ټول کور کې غوبل جوړ شي او هغه کس دوی په دې خبره باندې پرېږدي که خاوند دې زمونږ کار ونه کړ نو موږ بیا هر څه کولی شو. دا د مغسري خاوند ته رنګ میلو کي چې هغه باري خو د دوی د مرستې دپاره خپل ملګري سره رابطه وکړي. دا ټول مصیبت د ګیبر د ورواره نه جوړ شوی و. یو څو ورځې مخکې د ګیبر ورواره جیک په کشتۍ کې ناست و. په دې وخت کې دا هلیکاپټر د پام شو چې په دې سره سخت ویرېده ولې چې دا د کسټم والو. په دې سره هغه خپل کسان د مغسري راپاسي او ټول منشیات په خپله باندې اوبو ته وغورځوي چې دې نه پس ښه په مزه کې سګرټ ولګوي. د دې نه ناخبره چې دا ما څومره غټه غلطي وکړه. منزل ته په رسېدو باندې سمګلر د دوی په انتظار چې دوی ورته ووایي په موږ پولیس راغلل او د ځان د خلاصولو دپاره ما اوبو ته وغورځو چې دا خبره ډیلر خاموشه پاتې کي او لږ ساعت پس په ګاډي باندې داسې وخي چې هسپتال ته ورسوي. ګیبر ته چې څنګه دا خبر میلو شي نو پوه شي چې دا د یو طاقتور ګروپ کار دی. ها ښځه کور ته بوځي او د دې نه پس یوازې دغه کس ځای ته لاړ شي. وي دا تاسو خو نه کړل چې په دې سره هغوی ورته ووایي وي ده خو موږ له د کروړو روپو نقصان راکړه شکر وباسه چې مړ مې درله نه کړه دا خو ته خپل خاطر وګڼه. ګیبر دا ټوله خبره ملګري ته وکړي چې هغه ورته ووایي اصل خبره دا ده چې دوی تا واپس په دې کاروبار کې شاملول غواړي. دوی ورته انکار وکړي زه خپل خاندان په خطر کې اچول نه غواړم خو چې څنګه دوی په کور کې ورواره په یاره کې وویني نو مجبورن خپله سنباله تمانچه راواخلي او په خپل زوړ ملګري پسې لاړ شي. دا د ده داسې ملګری و چې په یو وخت کې په کشتو کې د مال وړه راوړه چې اوس دې نه یو غټ بدماش جوړ شوی و. دوی په د مخې سرې غوټه شي او ورته وایي ته زما نه څه غواړې چې هغه ورته وایي دا پیره به ته زما بیړۍ سره ځې او کار هم مختلف دی. ده ته ملګري وایي منشیات وړو ځای به هم لږ نیسي او پیسې به هم ډېرې ګټي. چې ګیبر ورته انکار وکړي وي چېرې هم نه دا ځل به موږ د جعلي نوټونو کار شروع کوو په لږو پیسو به ډېرې پیسې ګټو. دوی خپلو کسانو له اطلاع ورکړي او د جعلي لایسنس نه پس د خپل ملګري سره په یو نوي سفر باندې روان شي. جست په ورختو سره دوی یو عجیبه منظر وویني. کپتان هغه کس د چا د وجې چې د پلار په دښمنۍ کې مړ شوی و. په نیمه شپه کې دوی خپلې ټولې پیسې په پیپ کې پټې کړي دې دپاره چې د کپتان راباندې شک پیدا نه شي. دې ملګري ته وایي که چېرې څوک دې دلته په راتلو باندې ولیدل نو ما ته وایه چې هغه ورله اواز ورکړي وي څوک راغلل چې دې زر کار ختم کړي او بار ته روځي. دې د کشتۍ کسانو سره تعلقات سیوا کول غواړي چې دوی په ګپ لیدو سره کپتان د مغسري د دوی خواله راشي. وي دلته کې هم څه غوبل جوړ کړی دی. دا یاد ساتئ چې دا یوه سرکاري بیړۍ ده دا ستاسو کور نه دی که دومره وزګار یې نو جز صفا کې. په دې سره ګیبر په صفۍ کې لګیا شي چې د موقع په ملاوېدو سره د جز نقشه راپټه کړي او په خپلې منصوبې کار شروع کړي. په خپلو ملګرو باندې یو داسې ځای روز پړي کوم ځای چې د محکمې والا هم نه ګوري. د درس دوس د اوازونو په اورېدو سره دغلته کې د سکیورټي والا راشي چې په دې سره دوی هغه ځای زر بند کړي. هغوی ډېره خوادې ګوري او څه ورته هم په نظر رانه شي. وخت تېرېږي یو ورځ دوی د بل ملک بندرګاه ته ورسي خو کپتان لږ هم خوشحاله نه ښکارېږي ولې چې جز د روکېدو نوم نه اخلي. کپتان په چغو شي وي انجن بند کړي خو سیسټم کار نه کوي. د دې د شاته د ګیبر منصوبه وه هغه د جز په پرزو کې دومره ګریس اچولي چې جز هر څه فیل کړي. اوس جز په مکمله توګه د قابو نه بار شي چې د جز د درولو دپاره دوی کونډه وغورځوي. ګیبر د دې موقع نه فایده واخلي او ټولې خپلې پیسې واپس د ځان سره راواخلي. د جز په درېدو سره دوی د مغ سرې د یو نقلي پیسو خرڅولو والا خواله لاړ شي. دغه پیسو په کتو سره دوی په د مغ سرې پوه شي چې دا دوکه‌باز دی. د دغه ځای نه روان شي او د بل سوداګر خواله لاړ شي چې د هلته کې دغه نقلي پیسې خوښې شي او د دواړو په منځ کې سودا وشي. دوی خپل واره د پیسو د راوړلو دپاره ولیکي چې هلته کې هغوی یې سره د پیسو غیب کړي. په دې خبر په اورېدو سره د ګیبر په منه کې لاړ وچی شي ولې چې هغه پوه وي چې دا د دوی چال دی. چې څنګه پای کسانو پسې لاړ شي نو هغوی ورته وایي وي تاسو موږ لوټ
وې پیسې څه شوې چې ګیبر ورته ټوله خبره وکړي. ما خپل ورور را لېږلی خو پته نشته چې څه شو. هغوی درته وایي موږ له پیسې زر تر زره پکار دي چې ګیبر په ټرک کې کیني او د بینک ګاډي پې ووخي. د ګاډي په ودرولو سره په دې وخت کې د دوی نور کسان دغلته کې راورسي او د ور د کلا بهرو نه پس په سکیورټي ګارډ ډزې شروع کړي. دغلته کې پولیسان هم راورسي چې دوی کسان ګیبر زر زر د ګاډي نه روباسي او په تادې سره ګاډي روان کړي چې د پولیس والا په ډز باندې د دوی ډرایور ولګي خو هغه ونه درېږي او دوی خپل ځای ته ورسي. ګیبر چې څنګه پوه شي چې پولیس والا هم پرېږدي نه نو هغه د خپلو تعلقاتو په استعمال سره په بندرګاه کې داخل شي او یو کس یې سره د ګاډي په کنټینر کې بند کړي. دوی دا هر څه دومره په تادې سره وکړي چې د کنټینر د اوچتلو په وخت کې دوی پسې ورکولو شي چې ګیبر ګاډي له اکسیلیټر ورکړي او ملګری ور زر زر بند کړي. اوس د دغه کنټینر د سیل کولو نمبر راشي چې هغه مزدور لګیا وي او په دې وخت کې بل ملګری راشي چې دوی ورته دا بهانه وکړي دا کنټینر ګورم چې څه دي پکې. په دې وخت کې دغلته کې د کسټم والا را داخل شي چې یو کنټینر ګوري لګي خو چې دوی له رارسي نو دوی ترې را بار شوي. هغوی چې څنګه د ګیبر کنټینر کولو کړي نو په هغې کې صرف ګاډي ولې چې مال ترې نه دوی د مخکې نه راویستلي. هغوی ته په دغه ګاډي کې چیک هم میلو شي چې په تپوس کولو سره هغه ورته وایي هغوی مال د نقلي لوټونو په ځای باندې منشیات راکړل او په زوره باندې دغلته کې وتړلم. ګیبر پوه شي چې په اصل کې د دوی دا منصوبه وه چې زه په زوره باندې لاړ شم او دوی له د نوټونو په ځای باندې منشیات راوړم. دې ښځې ته وایي دغې کسانو سره زما ملګری هم میلو دی که هغه درشي نو ورته مه کولاوخه. د شپې په وخت کې د ګیبر کور ته یو ګاډی راننوځي او د مغز سره یې هغه بدماشان د ګیر ښځه راګیره کړي چې په دې وخت کې د ګیبر ملګری راشي او دا ترېنه په مینتونو باندې خلاصه کړي خو دا ټوله د هغه ډرامۍ. هغه زر زر په ګاونډیانو کره لاړه شي او هغې ته ګیبر تارنګ کولو دپاره ووایي. په دې سره د ګیبر شک په یقین کې بدل شي بیا کله چې هم زه په کور کې نه یم زما دا ملګری د هر مصیبت نه پس زمونږ کور ته ځي دا خو اتفاق نشي کېدی. د دې هر څه له شاته د دې خنزیر لاس دی. ګیبر په دې سوچ کې چې په دې وخت کې کپتان سره د پولیسو والا د ده په تلاشۍ کې لګیا شي. دلته کې تاسو منشیات راوړي دي. پولیس د دغه ځای ګوټ وګوري خو دغلته کې ورته هیڅ میلو نشي خو په دې سره کپتان مطمئن نشي او په سپو باندې هغه کټ شوی ځای را معلوم کړي چې مال ورته میلو نشي خو د کټ کولو په جرم کې تانې ته بوځي خو ولې چې د جرم دومره غټ نو را پرېږدي. د تانې نه پر ووتو سره دلته یو ولاړ ګاډي لیټرونه وپلقوي چې پلن ورتلو سره په هغې کې هغه بدماش ناست یو په جای کې تمانچې ښودلي. وی وایه منشیات دې چېرته پټ کړي دي چې جواب په ځای باندې ګیبر ورله د ګاډي شیشه ماته کړي د بدماش په وهلو شروع واچوي چې په دې وخت کې د خپل مشر د بچ کولو دپاره د بدماش کس ډز وکړي. وي که باقي دې څه وکړل نو واره درلو لمه چې په دې سره ګیبر مجبورن ورسره په ګاډي کې کښېني او د یو خوشي کور خواړې راولي. وی دا د هغه ځای په کوم ځای کې چې مال پروت دی دا په اصل کې د کپتان کورو چې ګیبر مال دغه په سامان کې پټ کړی او اوس دغه کور ته رسېدلی و. دې خو یې له مال ورکړي او په خپله د کپتان په ګاډي کې لاړ شي. کپتان د شور په اورېدو سره ښکته راکوز شي چې هغه بدماشان په ګپ کې داسې ورننوتلي چې هر څه ترې نه خیر شوي. کپتان پولیس راوغواړي او دغه کسان سره د ماله ګیر کړي. په دوی باندې ګیبر ګوی ورکړي او جیک دغه بدماشان د ګاډي نه سره د پیسو راوځي. بل خوا د ګیبر ښځه د ګیبر ملګري په دیګه داسې راغورځولي چې بېهوشه کړي ولې چې هغې ته د په باره کې پته لګېدلې وه. هغه ته داسې ولګي فکر چې دا مړه شوه چې د هغې د ښه خبرو دپاره په ګاډي کې راواچي او د ځان سره یې یوسي. په دې کې ګیبر کور ته راشي چې په کور کې د غسلخانې کونډه ورته ماته میلو شي. په دې سره هغه د مغې سرې په خپل غدار ملګري پسې لاړ شي او راګیره یې کړي چې زما د کور والا چېرته دي چې په دې وخت کې د سکیورټي والا راشي او دې رابار کړي. ته چې څنګه د هغې په موبایل باندې رنګ وکړي نو هغه ورته د مسالې نه په ډک ګاډي کې میلو شي چې دې زر زر هسپتال ته یوسي. په دې سره ده له دومره غوسه ورشي چې خپلې ټولې نقلي پیسې سمندر ته وغورځوي او په سکون سره د خپلې ښځې او بچو سره واپس ورم نه جون شروع کړي. تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.